او نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایو چې جمعې لپاره چې راځئ نو وخت نه راځئ. د جمعې حکم دا دی اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد. کله چې جمعه شروع شي بانګ وویلی شي نو په دغه ورځ باندې اول ټیم کې چې ټیم داخل شو فرشتې دروازې باندې ودرېږي. یکتبون الاول فالاول، هر یو چې راځي هغه د هغه نوم لیکي، فرشتې عملنامې کې لیکي. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنا، کوم سړی چې اول سر راغلی د هغه داسې مثال دی ګویا هغه اوښ قرباني کو د الله په لارې کې. ثم كالذي يهدي بقره، دویم نمبر چې کوم راغلی هغه داسې دی ګویا هغه د الله په لارې کې غوا چې کوم دی قرباني وکړله. ورپسې چې کوم راځي هغو لپاره ثم کبشن، بیا د ګډ ثواب میلاویږي. ثم دجاجتن، بیا د یو چرګ ثواب ګویا د چرګ د الله په لارې کې قرباني کو. ثم بیضا، بیا چې کوم اخري کې راځي د خطبې نه مخکې هغو له بیا د هګۍ عمره ګویا ثواب میلاو شي. فاذا خرج الامام، بیا چې کله بانګ وویل شي امام خطبې لپاره ودرېده، دویم بانګ شروع شو. طووا صحفهم ويستمعون الذکر. صحیح، دا فرشتې خپل د عملنامې هغه راونغاړي او دو واوري خطبه بیا اوري، بیا ستاسو عملنامې نه لیکي. نو کوم خلک چې د خطبې نه وروسته راځي هغه دغه د اوښ د قربانۍ کولو نه او د غوا د قربانۍ کولو نه، د ګډ د قربانۍ کولو نه، د مرغۍ یا د چرګ د قربانۍ کولو نه، د هګۍ قربانۍ کولو هم پاتې شول، محروم پاتې شول. نو ډېر خلک هغه وروسته راسره رواني. خصوصا زمونږ علما حضرات مولیان چې کوم دي یا قاریان دو خو پوهوي نو دغې وجې نه دو اخري کې جومات ته راځي. خبره بدې لګي بعضو خلکو منې، لیکن دا مسله ده چې کوم سړی پوه دی هغه له پکار ده چې هغه مخکې راشي که نه. جمعې فضیلت تا ته معلوم شو او تا اخري کې چې کله دویمه خطبه ده کوشش دا کوي چې دویمه خطبه ختمه شي خالص څه د اقامت نه زور رسمه دغه ثواب څوک دا صرف عوام دپاره دی چې عوامو لپاره دا فضایل دي که نه مولیانو لپاره هم دی او دا قاریانو لپاره هم دی. نو لہذا جمعې پر ورځ باندې سستي او غفلت مولا پرېښودل پکار دي. او بیا عام خلک دکان بند کړي کوم سړی چې قاري دی مولا هغه دکان کلاو پروت دي چې سمه کلا بانګ لا ټایم شته. دا حدیثونه چې تا ویلي دي تا چې مدرسې کې لوستل تا ته دا خول دی مقصد دا و چې دې ته عمل کې دا صرف ویلو لپاره نو دا عمل لپاره دی. لہذا صحیفې بیا فرشتې راونغاړي او دو کینی خطبه اوري. لہذا موږ جمعې پر ورځ باندې وخت نه جومات ته راتلل پکار دي. د الله بړۍ به بیانېږي یا د پیغمبر عظمت به بیانېږي یا د قرآن عظمت به بیانېږي یا دې سره د الله تبارک وتعالی احکامات به بیانېږي. تا ته د طلاق مسلې، تا ته چې کوم دی هغه د وضو مسایل، تا ته د زکات مسایل، د حج مسایل، نور چې کوم مسایل بیانېږي تا ته به دا بیانېږي چې زما د پیغمبر د خوراک طریقه دا ده، د کپړو طریقه دا ده، د تلو راتلو طریقه دا ده، د تجارت طریقه دا وه، د مزد طریقه دا وه، د روجې طریقه دا وه، زکات طریقه دا وه. دا به تا ته بیانېږي. پیغمبر علیه السلام تبلیغ په دې طریقې باندې کړو، دا تکلیفونه یې برداشت کړي. دا به تا ته بیانېږي دې سره ستا ایمان تازه کېږي. لیکن زموږ په زړونو باندې هغه پردې لګېدلې دي. هر سړی کوشش دا کوي چې اخري کې جومات ته راشي. ایامونږ مرکز ته جمعې لمونځ نه وشو هلته کې زیات ثواب دی. مرکز کې تا ته زیات ثواب نه میلاویږي. هغه عجیبه دیو زمان سے بوي چې تاسو جمعات مرکز ته لمونځ ځکه ځئ بره جسول والا خپل د خطیبو بیان تا نه برداشت کېږي نه او هلته کې بیان کېږي نه. ستا مقصد دا چې لاړ شم صرف لمونځ وکړم واپس راشم ما ته ثواب زیات میلاو شي. نو دا مرکز ته چې کوم روان دي دا د دا نه وي چې هلته صرف او صرف خپل جماعت پرېښودل او مرکز ته تلل دې کې ثواب نشته. دریو جماعتونو کې ثواب دی، مسجد حرام کې او دویم نمبر مدینه منورې کې، دریم نمبر مسجد اقصی کې. دې لپاره حکم دی چې هلته کې ورشئ زیات ثواب به میلاویږي. نو دا چې موږ خپل جماعتونه پرېږدو او بلې غاړې ته روان یو د دې کې چې کوم تاسو ګورئ ثواب زیات نه میلاوي. خپل جماعت ته شړکئ، د الله حکم دا دی خپل جماعت چې کوم دی هغه آباد کړه. نو دا سستی او غفلت موږ کې پروت دی. دا سستی او غفلت هغه ختمول پکار دي.